سلامونه وخت مو په خیر دی. اجمل شهاب فیسبوک باندې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. هربجن سنگ بابر اعظم زما په کتاب کې یو عادي لوبغاړی ښکاري. شاهین افریدي به په 2 اونیو کې ورغېږي. د اماراتو سوداګریز یا ټیلس لیک 9 ورځې وروسته دی. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. هربجن سنگ بابر اعظم زما په کتاب کې یو عادي لوبغاړی ښکاري. د هند پخوانی او تکړه سپینر هربجن سنگ وایي د 20 ورځ نړیوال جام پایلوبه کې د لوبډل مشر په توګه د بابر اعظم لپاره په دومره ورو ډول توپوهنه ناسمه وه. هغه باید تیزه لوبه کړې وای. هربجن سنگ یو هندي خبري چینل ته په خپله مرکه کې ویلي چې بابر اعظم د یوه لوبډل مشر په توګه د 20 ورځ نړیوال جام په پایلوبه کې څنګه په دومره ورو ډول توپوهنه کولی شي. د هغه توپوهنې پاکستان له پایلې په سختو ستونزو کې واچوه. هغه وویل چې پاکستان لوبډله په 20 ورځ نړیوال جام کې د خپلې توپوهنې له هڅو مایوسه وي او بابر اعظم زما په کتاب کې یو عادي لوبغاړی ښکاري. د هدف په تعقیب انګلستان لوبډله هم له ستونزو سره مخ شوې وه، خو د بن سټوکس په زړه پوره 52 منډې سره انګلستان بریا خپله کړه او د 2یم ځل لپاره یې نړیوال جام پورته کړ. شاهین افریدي به په 2 اونیو کې ورغېږي. د پاکستان کرکټ بورډ د دغه هیواد تیز توپ اچوونکی شاهین شاه افریدي په اړه تازه معلومات خپاره کړي دي. شاهین د 20 ورځ نړیوال جام په پایلوبه کې د ډګر ساتنې په مهال ټپي شوی و. د پاکستان کرکټ بورډ له لوري په خپور شوي خبرپاڼه کې راغلی دی چې شاهین افریدي به په 2 اونیو لپاره د رغېدو ویل شوي. شاهین افریدي د 20 ورځ نړیوال جام پایلوبه د هیربروک د کیچ نیولو پر مهال ټپي شو. PCB وايي د دوشنبې په سهار پاکستان ته د لوبډلې د روانېدو مخکې د شاهین افریدي زنګون سکین شوی و او په سکین کې کوم ټپ نه دی په ډاګه شوی. د یادولو وړ دی چې شاهین افریدي تر نړیوال جام وړاندې هم ټپي شوی و چې بیا راستون شو، خو مزه یې نه وه او اوس بیا ټپي شو او داسې ښکاري چې دغه غوره بالر هم نور ختم شو. د اماراتو سوداګریز یا ټیلس لیک 9 ورځې وروسته دی. په 13 لیک کې لاندې افغان لوبغاړي اخیستل شوي، خو ځینې د سوداګریزو د سیالیو په وجه په څو لوبو کې نه لوبېږي. ټولو ته ښه چانس. رحمان الله ګلباز، نجیب الله زدران، فضل الحق فاروقي، حضرت الله زازی، نوین الحق، درویش رسولی، ابراهیم زدران، کریم جنت، ظاهر خان، مجیب رحمان، اظهار الحق نوید دی. که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ.